ایرانی حکومت د مظلومو افغان کډوالو ازار وواهه پر ځواکونو یې خونړی برید شوی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. ایرانی رسنۍ خبر ورکړی چې د کورنۍ چارو وزارت یې په کرمانشاه ولایت کې د یو لنډمهاله ضرب الجل له ټاکلو سره د میش افغانانو پر اوسېدو او کار کولو بندیز لګولی. د ایران د مهر خبري اژانس په کرمانشاه کې د ایرانی دولتي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دغه ولایت کې د افغانانو د راټولېدو او نیولو لپاره 14 ورځې ضرب الجل ټاکل شوی. سرچینه زیاتوي چې دغه ضرب الجل د سرطان میاشت له 28 پیل او د اسد میاشتې په 10 پای ته رسیږي. یاد شوی راپور په یوه برخه کې په کرمانشاه کې د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو د ادارې د مشر حمزه سلیماني له قوله ولیکل شوي چې په کارځایونو کې لکه شنوخونو، فارمونو او فابریکو کې د افغانانو د شتون په اړه حکومت ته معلومات ورکړل شوي. د ایران د حکومت پر افغانانو د دغه بندیز د لامل په اړه څه نه دي ویلي. د مهر خبري اژانس د راپور له مخې که ایرانیان په دغه ولایت کې له افغانانو سره همکاري وکړي، د ایران حکومت به یې جریمه کړي. بلخوا وسلوالو د ایران 4 پولیس وژلي. د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې اورپکو پرون د دغه هیواد په سویل ختیځ کې د لوی لارې 4 پولیس وژلي دي. د تلویزیون د راپور په اساس دغه پولیس افسران د سیستان او بلوچستان د نامن ایالت د خاش او تفتان په سیمه کې په عادي ګزمې بوختو چې ترهګرو پرې برید وکړ. ایران بیلتون پاله ترهګر بولي. د پیښې سیمه له مرکز تهران څخه 1200 کیلومتره لرې ده. د سیستان او بلوچستان په ایالت کې د نشه یي توکو د قاچاق کوونکو او د ایران د امنیتي ځواکونو ترمنځ وخت نا وخت نښتې کېږي. همدغه راز د سني بیلتون غوښتونکو ډله جیش العدل چې له القاعده سره تړاو لري هم د ایران په امنیتي ځواکونو وخت نا وخت بریدونه کوي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل